پاک مې خويندې دي او سل 3 مېرمنې دي. ها ماشاءالله ماشاءالله. ها ته یوازې شاعریم کومه نو مینوالو ته به څه وایي؟ شعرونه به ورته اوس وایم. جی جی ارشاد. چې د خټو ګټو کور وي هر دیوال په لوګي تور وي او دنګ چنار پکې ولاړ وي د چنچڼو پکې شور وي او زه راپېږم د یخنۍ نه تا بل کړی راته اور وي واه ډېر ښه. او خویندې رونه رانه تاو وي بس قصې د پلار او مور وي او زمون کلي کې نور څه د لیوني خوله او لور وي او بس چې امن وي یارانو خوشحالۍ به په ګډا وي لیونی غم به شمکور وي مینه ناک خلک مې خوښ وي که د سجاد په شانتې سپین وي او که تور وي. واه واه ډېر ښه. سخیل نسکي خو چې وسکي پروت تمامه شپه نسکور وي. هی او یو دوه درې شعر دي وي ښځې کوي پس همیشه د تشې خولې جګړې او خلک چې نه کړي د ټوپک او تمانچې جګړې ځینې د ورځې خامخا کوي دوه درې جګړې بار یو کلي کې بر ورځ بلا مړې کېدې پکې به خوښې وینګین د خامخا مړې کېدې او ښځه په هر عمر کې هر وخت جنګونه کوي اول انګور وي نه په خوښې به ظلمونه کوي او بیا چې خوښې په انګور به دباونه کوي او سهار نه وشي تر ماښامه خو اوږده جګړه خو نوک پکې سور نه شي کو ډېره وي توده جګړه ډېر ښه. جګړه کې یو بل ته پیغورونه وشو بیا پکې وروسته د کنځلو ګزارونه وشو خدای پاک بس خیر کو د خیرو پکې پیرونه وشو د سړو جنګ کې لاسونه څه ناڅه خوږېږي او د ښځو جنګ کې هر ځای بچ وي خو مازغه خوږېږي او بیا به ګورېږي لوپټه باندې سر تړلی بالټۍ مخ ته ټوله ورځ تر مازدیګر تړلی د شین کاغذ ګولۍ پلو پورې اکثر تړلی هغه چې وخوري لږ ارام وکړي د مشي او سبا له بیا بلې جګړې ته تازه شي. ډېر ښه. د خاوند د رشته دارو نه نفرت پکوي زړه شي مړه شي خو بس دغه یو عادت پکوي او په قربانۍ کې به اختیار ساتي په غوښه باندې د غټ خانک نه خپې راتاو بکي په مخه باندې او چې چاله څه لیږي نو ځي د دې په خوښه باندې خپلو کره به د پستې غوښې پنډو کې لیږي او د خاوند خپلو له به وازږي او تش هډو کې لیږي او د موټر سایکل نه ریکشه شي ورک شي خونده ګاډي او چې درېیمه راشي نو بیا نه ورځي پیونده ګاډي او دوتې بچ کېږي خو یو ټیر ورځي کډه باندې او اخري باندې چې اوس جینکۍ تعلیم یافته شوې د پخوانو ښځو رواج او زوړ عادت ختم شو خو دومره د خاوندانو خو عزت ختم شو اوس جینکۍ نه انګارو نه پردو غمونو لځي خو دې په ځای باندې بازار ته شاپینګونو لځي.